د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. محسن داور د پنجشیر مقاومت ستایلی دی. دوستانو ویډیو تر پایه وګورئ او که چیرې مې چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. محسن داور چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی او د رهبرۍ مشر دی او په دې وروستیو کې د ملي جمهوري غورځنګ په نوم ګوند هم جوړ کړ، د پنجشیر مقاومت ستایلی دی. محسن داور په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي څرنګه چې امریکا او د هغې متحدینو افغانستان طالبانو ته وسپارلو او څرنګه چې هغه ځای کې حالات دي نو بیا هم پنجشیر مقاومت د ستاینو وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې په پنجشیر کې سخته جګړه روانه ده او طالب لوري د پرمختګ ادعا هم کوي او تیره شپه ځینو رسنیو د پنجشیر د سقوط خبرونه هم خپاره کړل. داور زیاته کړې ده په پاکستان او نورو ځایونو کې خلک چې د بې طرفه کېدو دعوا هم کوي خو په لیوالتیا سره د پنجشیر د سقوط په تمه دي هیڅوک نه غولوي. د یادولو وړ ده چې تېره ورځ امرالله صالح پر ملګرو ملتونو غږ کړی و چې د پنجشیر د خلکو غږ واوري ځکه چې پر هغوی برېښنا، خوراکي توکي، انټرنیټ هر څه کته دي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.